په دې ویډیو کې د جذاب او زړه راښکونکو خلکو پاتې 15 عادتونه شریکوم. که چېرته تاسو د ویډیو لومړۍ برخه نه وي کتلې نو کولی شئ چې ویې ګورئ. شپږم عادت: د بدن د ژبې یا د باډي لینګویج استعمال. د بدن ژبه یا باډي لینګویج هغه غیر لفظي اشارې دي چې ستا فکر، حالات او احساسات انتقالوي پرته له دې چې ته خبرې وکړې، یا یې ته د احساساتو او فکرونو د څرګندولو لپاره کاروي. د بدن ژبه د خبرو نه هم ډیر تاثیر لري. دا د انسان په شخصیت، باور او جذابت کې ډیر اغیز لري. په باډي لینګویج کې ستا د مخ حالات، د سترګو تماس، بدني حالات، اشارې، حرکات، شخصي واټن او د غږ ډول شامل دي. ستا مخ ستا احساسات ښیي، لکه خوشحالي، غوسه یا خفګان. یو رښتینې موسکا تا دوستانه او جذابه ښکاره کوي، خو یو بااحساسه او تریو مخ له تا څخه خلک لرې کوي. د سترګو تماس یا سترګو ته سترګې نیول د باور او پام په معنی ده. که ته سترګې پټې ساتې یا بل ورته ګورې نو خلک ښایي فکر وکړي چې ته بې جرأته او بې علاقې. بدني حالات دا معنی لري چې ته څنګه ولاړې. نیغ ولاړ کېدل د اعتماد نښه ده، خو کوږ او غونج کېناستل ستا کمزوري ښیي. حرکات، ستا تګ او عمومي حرکتونه ستا حالات ښیي. آرام او منظم حرکتونه باور څرګندوي، خو ډیر خوځېدل یا بېقراري اضطراب ښیي. شخصي واټن په دې معنی چې د نورو سره مناسب واټن وساتو. ډیر نږدې یا ډیر لرې درېدل خلک نارامه کوي. او د غږ ډول که څه هم په خبرو کې راځي، خو د غږ ډول، لوړوالی او صورت ډیر اهمیت لري. آرام او ثابت غږ باور ښیي، خو بې نظمه یا لړزانده غږ کمزوري څرګندوي. په پای کې دا ټولې برخې ستا عمومي شخصیت جوړوي. که ته یې په سم ډول وکاروې، ډیر باوري، جذاب او زړه راښکونکی به ښکاره سي. اووم عادت: د ځان په اړه ډېرې خبرې مه کوئ. که تل د ځان په اړه خبرې کوئ، خلک ستړي کېږي او تا ته د یو ځان ښودونکي انسان فکر کوي. خو که ته نورو ته د خبرو موقع ورکوي، هغوی ځان مهم احساسوي او تا ته هم د یو متواضع او درک لرونکي انسان په سترګه ګوري. اکثره خلک د ځان په اړه خبرې کوي، ولې خلک ته هغه وخت خوښوي چې ته د هغو د خوښې او مزاج مطابق خبرې کوي. اتم عادت: د نورو خبرې مه پرې کوئ. د خلکو خبرې پرې کول او د هغو په خبرو کې مداخله کول بې ادبي ده. د یو هوښیار او جذاب شخص په صفت، کله چې څوک خبرې کوي په صحیح معنا ورته غوږ ونیسئ، او کله چې خبرې بشپړې سوې بیا خپلې خبرې وکړئ. نهم عادت: په رښتینې ډول ستاینه کول. انسانان دا خوښوي چې دوی وستایل سي. د دوی ظاهري قواره، د دوی لباس، د دوی فکر او د دوی کار. کله چې ته د کوم چا صفت کوې یا یې کومه ښه ځانګړنه بیانوې، هغوی په رښتیا سره خوشحالیږي او ځان مهم احساسوي. خو کوم صفت او ستاینه چې ته یې کوې باید رښتینی او د زړه وي. لسم عادت: بې ځایه بحث نه کول. بحث کول اکثره وخت اړیکې خرابوي او د انسانانو ترمنځ زړه بدوالی رامنځته کوي. جذابه خلک بې ځایه بحث نه کوي. خلک ورسره آرامه وي او د دوی په څنګ کې ځان خوندي احساسوي.